أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمان دلرو برګرانو پښتنورونو بچو خويندو او لونو زه محمد یوسف بنيره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان د نظم باندې د تشریح په ځای تاسو ته د غنی خان په ذات باندې وضاحت کول غواړم، ولی چې د غنی خان د ذات متعلق زموږ په پښتنو کې بلها اعتراضونه گردش کوي او دا ټول اعتراضونه چې راغون کې نو درې غټ غټ اعتراضات ته جوړیږي او زموږ د پښتنو په خله باندې دي. هغه درې کم دي. یو پکې دا دی چې را غنی خان ولې د مولا سره اختلاف لري، یعنی غنی خان ولې د مولا اختلاف مخالف دی، غنی خان ولې د مولا مخالف دی. او دویم اعتراض دا دی چې کله چې د غنی خان ګیره نشته نو د څنګه د الله ولی شو. او دریم دا دی چې غنی خان شراب سکل. نو دا درې داسې سوالونه دي غټ غټ چې د دې جوابونه ورکول دا ضروری دي او کېدای شي نورو علماو نورو عالمانانو پوهانو ادیبانو د دې متعلق څه خبرې کړي ما اورېدلې نه دي، خو زمانه چې کوم سوال کېږي نو زه غواړم چې دا د دې د جواب عمومي شي ټولو پښتنو ته ورسي. منګه با وړاندې یو سوال والو او زه به کوشش کوم چې په دې درو سوالونو باندې خبره وشي، د جوابونه په دې یو ویډیو کې وشي، خو یقین مې نه کېږي چې په دې یو ویډیو کې د درو واړو جوابونه زه درکما ځکه چې دا ډېر وخت غواړي. نو کوچره مونږ پکې نن صرف د غنی خان د مولا سره د اختلاف دا خبره به ان شاء الله په دې کې راټوله کو او را روان دوه سوالونه چې دي هغه به ان شاء الله په را روان وخت کې په دې باندې ویډیو جوړ کو. غنی خان د مولا سره ولی اختلاف لري؟ نو زه خپل پښتنو ته خویندو ته ورونو ته بچو ته لونو ته زه دې ته وایم چې یو اختلاف وای، اختلاف توضیح څه دی، د اختلاف وضاحت څه دی، اختلاف څه ته وایي؟ نو اختلاف هر کله چې د یو حالت پس بل حالت رونماشي نو دغه ته اختلاف وای. د مثال په تور ورځ ده چې شپه پسې راشي نو څه شو؟ اختلاف شو. او دا اختلاف دا د الله د طرف نه دی، دا اختلاف الله یې دی، ځکه چې بغیر اختلاف نه دا کائنات د ارتقائی عمل نه تیرېدی نشي. دیگه به اختلافی نو حاله به ارتقا ته رسي، حاله به دی ترقی کوي، حاله به دی کمال ته رسي. نو اختلاف انسان کمال ته رسي. خو د بدقسمتۍ نه مونږ نن پښتانه عموما ټول مسلمانان د اختلاف د دې خوږونه نه خبر چې دا اختلافات څومره خواږي. حمزه شینواری هغه لیکي اختلاف خو د هستی روح روان دی، اختلاف خو د هستی روح روان دی، ارتقا ساتي ژوندي اختلافات. دا څومره ارتقائی عمل چې روان دی په کائناتو کې نو دا د اختلاف له برکته دی. کو چېرې اختلاف نه وي نو بس ارتقا به نه وه. د دې وجې نه موږ له اختلاف نه یره نه ده پکار چې یره فلانی ولې زما مخالف دی، دا ولې مخالفت کوي. یو د اختلاف بل د عناد. نو موږ څه چل کړی، موږ عناد کو هغې لم د اختلاف نوم ورکړی دی او د اختلاف د کوڅې نه اډو تېر شوي نه یو. کوم څیز د الله په نزد ناروا دی هغه عناد دی، بعض دی، حسد دی، ناسودي ده.
اختلاف روا دی، اختلاف الله ایخی دی. نو کوم څه ممنوع دی د الله طرف نه او د الله د رسول پاک صلی الله علیه وسلم طرف نه؟ عناد، بعض. نو موږ به غنی خان به ولولو چې را دا غنی خان په د خپل کلام کې عناد کړی د مولا سره، کو اختلاف کړی دی. او اختلاف ولی د ترقی سبب جوړیږي؟ د مثال په تور باندې لکه د حمزه شینواری صاحب دا شعر چې دی چې یو چمیار دی زم په ژوند کې شوي دي داسې، او تاسو هم لیدلي نیکه دا شلېدلې سپلې به ګنډلې، زوی راغی هغه د پلار سره اختلاف وکړو، خو په هغې کاروبار کې ورسره اختلاف وکړو، څه چلې وکړو هغه نوې سپلې جوړېدل شروع کړو او دوکان یې ساز کړو. د هغه زوی راغی نوسی راغی هغه فیکټري سازه کړه. یو سړی دی نیکه دی هغه په فوټپات باندې پکوړې خرڅولې وی. زوی د هغه چې کله لوی شو زلمی شو هغه بیکري جوړه کړه، او نوسی چې راغی هغه کارخانه جوړه کړه. نو دا اختلاف د نیکه د پلار او د نوسی دا درې واړه اختلاف دی. خو دې اختلاف څه چلو کو څومره فایده یې ورکړله، د چمیار د خاندان له څومره فایده ورکړه، د پکوړو پروش چې دی د ده له څومره فایده ورکړله. یو زمیندار دی هغه به څه کول، تماکو به تماکو ته به ناسو غریب او شولو ته به ناسو، کال پس په ده باندې چېرته بهار راتلو، زوی را ورسېدو او هغه تعلیم وکړو، سبق ویې، فیکټریانې جوړې کړې او یا په غټه نوکرۍ بیوروکریټ شو. نو یا بزنس هغه اختیار کو، بزنس یې وکړو. نو دا اختلاف دی. اختلاف د وجې نه څه کېږي په دې کائناتو کې حسن خورېږي، د اختلاف د وجې نه ترقي کېږي. اختلاف باعث خیر دی. خو عناد چې دی د عناد نه نفرت خورېږي. یو اختلاف دی، یو کرکه ده، نفرت دی، عناد دی. آیا غنی خان کرکه کړې ده، نفرت کړی دی، عناد کړی دی، حسد کړی دی د مولا سره؟ کنه اختلاف لرلی دی. که چېرې اختلاف لرلی نو غنی خان سپین باز دی. بیا اختلاف لرلی دی نو د ده مرکزي نقطه څه ده د اختلاف؟ غنی خان کو په مولا باندې یا په پیر صاحب باندې د هغه سره اختلاف کوي، نو معلومه دا شوه چې د دې مولا صاحب سره او د پیر صاحب سره چې څه دي نو د غنی خان په نسبت باندې دغه د ده د نجات دپاره کافي نه دي. نو دی ولا د خپل طرف نه یو داسې ګوهر ورکول غواړي چې د هغې په رانیولو سره به دا مولا او دا پیر صاحب دی به نجات ومومي. دې ته حرص وایي، لالچ وایي. او حرص د ټول نه لوی حریص چې دی هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی. او هر د الله عاشق چې دی دی حریص وي. حریص څه ته وایي؟ لالچي. چېرې څومره ډېر او په کومه طریقه باندې وه د الله دا مخلوق چې دی دا د الله سره، یعنی انسان چې د الله بندګان دا څنګه به د الله سره جوړاویږي. نو مقصد دا دی چې اختلاف تاسو ته ما وضاحت وکړو چې اختلاف څه ته وایي، او که اختلاف نه وي نو بیا به هیڅ نه و. د دې وجې نه موږ به اوس ګورو چې غني خان اختلاف کړی که عناد کړی. بیا به راشو یوې خبرې له چې زموږ په پښتو ادب کې صرف غني خان اختلاف لرلی دی د مولا سره، که نه بل چا هم کړی دی؟ نور نه یم خبره، ځکه چې زما ډېره مطالعه نشته دی. خو رحمان بابا او غني خان زه د وړوکوال نه لولم، نو د دې نه زه واقفه یم. غني خان
نه مخکې چې رحمان بابا مونږ وطن نن ټول پښتنو لرو بر پښتنو د هغه بزرګي تسلیم کړې ده. خاص او عام علما او عامیانو هر انسان د رحمان بابا بزرګي او د هغه تقوا چې ده او د هغه عشق د الله سره هغه منلې دی. نو د رحمان بابا هم اختلاف لرلی دی او رحمان بابا خو داسې اختلاف لرلی دی کو چېرې څوک سوچ وکړي د رحمان بابا په دې شعرونو باندې نو هغه د مولا سره نه بلکې د مولا د کسب سره هم اختلاف لرلی دی څنګه چې غني خان لري. اوس راځئ وورو چې رحمان بابا په کوم ځای کې اختلاف کوي د مولا سره. نو ګورئ رحمان بابا سره اختلاف کوي. رحمان بابا ډیر عمر می تیر کو بهوده په زمانہ او نور دې زما سروي او د ترکو استانه هیڅ می حاصل نکړ په شیخي او په تقوا کې او پس لدې می وار د هر چیشي په میخانه شیخ و شیخی ورد و وظیفه و ذکر کی فکر شیخ و شیخی ورد و وظیفه و ذکر فکر ز او ساقی جام و باده چنگ و ترانه ز و زاهدانو ته حیران یم دوی و ماته دیوانه بده می خنده دب دیوانه او گنج د عقل زار شه د عاشق تر ساس کې وخو نه خروار د عقل نه د عشق یو دانه. زما عزتمندو کو چری په دې څه په تفصیل کې زما خبر وړي وګد شي. رحمان بابا د غنی خان نوم ډېر په اعلی پیمانه باندې اختلاف لرلی دی د علماو سره او د مولانو سره او دا اختلاف پس دی د اختلاف دی په عشق باندې او په بندګۍ باندې دی. رحمان بابا پخپل وای چې ډېر عمر می تیر کو بهوده په زمانہ او نور بس نور دې زما سروي او د ترکو استانه چې لکه بس دا کوم جون چې ما تیر کو د الله د مینې نه بغیر دا خاصه بے فائدې لاړو. اوس په ز صرف او صرف الله سبحانه و تعالی سره مینه کوم او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره او بیا وای هیڅ می حاصل نکړ په شیخي او په تقوا کې. دا ګوره دا لفظونه کو چې غنی خان استعمال کړي وي یقین وکا اصله ته خلکو کافر ویل او خدای خبر چې بیا به وتسوي. او رحمان بابا دی نو زم چې د رحمان بابا خوش نصیبی دا چې رحمان بابا د باچا خان زوی نو د ولی خان رور نو او د سپندیار خان تر نو د عمل ولی نکنو. زه د دې دغه نه کوم حمایت نه کوم نه دی باندې دا سیاستدان هغه خپل لار ده خو غنی خان بس قسمتي دا ده چې هغه د باچا خان مشرې زوی دی د ولی خان مشرې رور دی د سپندیار خان مشر تر دی او د عمل ولی نیکه دی. دلته کې هغه خبره د عناد راشي د سره د چا هم کافر ویلې نو د بعض او د حسد په بنیاد ورته ویلې دی. او غنی خان چې اختلاف لرلی غنی خان اختلاف لرلی مولانو عناد لرلی دی د سره او لري. اوس په دې دواړو په منځ کې پښتانه کنفیوز کیږي نو ډیره ډله د پښتنو چې دا هغه په غنی خان باندې اعتراضونه کوي. زما عزتمندو په دې کې رحمان بابا و شیخ و شیخی ورد و وظیفه و ذکر فکر زو و ساقی جام و باده چنگ و ترانه په تفصیل کې بین زمان زو و زاهدانو ته حیرانیم دوی و ماتا او دیوانه بدم خنده دب دیوانه. رحمان بابا د زاهدانو سره دغه کوي اختلاف لري چې دی زه د دې پورې خاندم چې دا داسې خلق دی او دی زما پورې خاندي لکه څرنګه چې یو لیونی پورې ټول کله خاندي او هغه لیونه د کلی پورې خاندي د کلیوال خلکو پورې خاندي. او بیا رحمان بابا وایي چې گنج د عقل زار شه د عاشق تر ساس کې وښکو نه خروار د عقل نه د عشق یو دانه. د علم او د عقل هغه خزانه رحمان بابا د عشق یو ساس کې وښکو نه قربانه اظهار کوي. دا اختلاف شو د رحمان بابا او دا د غنی خان نه 300 کال مخکې رحمان بابا به تیر شوی. ما ته دونه پته نشته چې څونه 300 کال به کېږي خامخا. نو
درې نیم سوه کاله مخکې رحمان بابا د غني خان نوم په لویه پیمانه سره د مولا سره او د زاهد سره اختلاف لرلی دی. ولې؟ ځکه چې هر عاشق چې دی هغه د عالم سره اختلاف لري. ګوره یو یې عالم، بلی عابد، بلی عارف او بلی عاشق. دا څلور: عالم، عابد، عارف او عاشق. د ټولو نه زیات چې دی درجه هغه د عاشق اوچتوي. نو غني خان سره اختلاف لرلی دی او رحمان بابا د دې مولا سره. نو دی عالم دی، دله څه چل کوي؟ دله د ادنا نه راوچتوي، د ادنا درجې نه راوچتوي او په اعلی درجه باندې کېنوي. وجه څه ده؟ چې دی چې دی هغه د دې سور د علما چې دي یا مولان چې دي، د مولانو د علماو ډېره لویه ډله. بعضې خلک وایي چې نه غني خان د مولانو مخالفت کړی او د علماو یې نه دی کړی. نو مولا او عالم څه ته وایي؟ موږ په پښتو کې مولا وایو او هغه ورته عالم وایي. عام نور پښتانه د غیر پښتانه چې دي هغې ورته عالم وایي. نو عالم او مولا یو څیز دی. په دې علماو کې ډېره لویه ډله داسې ده چې هغوی د الله سبحانه وتعالی د عشق نه او د مینې نه منکر دي. باقاعده د هغوی سره دلیلونه دي، هغه عقلي دلیل به درکوي، په هغې کې خیر نه ځو. او دلته کې رحمان بابا او غني خان دا دغه نه دي، دي جاهلان نه دي او دي انپړه نه دي، دي عامیان نه دي، دا علما دي. خو دي په علم کې رسېدلي دي عشق ته، یعنی عرفان. دی په علم کې عرفان ته رسېدلي او د عرفان نه وروسته بیا عشق ته رسېدلي دي. نو دی د ځان سره مولا راکاږي چې یاره صاحب ته هم زموږ سره ملګرتیا وکړه، ته هم زموږ سره په دې سیل کې والوځه. دلته مولا په خپله کې مست دی چې نه نه زما دا لار صحیح ده. نو دې ته د الله ته د رسېدو یو تک چې دی په دې لار کې اختلاف دی د مولا او د غني خان. نو دا اختلاف چې دی ما تاسو ته وی، دا اختلاف د مولا او د غني خان چې دی دا د خیر د پاره دی، دا د مولا صاحب د خیر د پاره دی. اوس کې عالم دی، دا الله نه خبر نه دی، عرفان علم ورسره نشته دی. نو کو دی د عرفان علم حاصل کی او بیا چې کله دی الله وپېژني او مینه ورسره شروع کی، نو دا د چا د خیر خبره شوه؟ دا د غني خان د خیر خبره شوه که نه د مولا د خیر خبره شوه؟ چونکې مولا، زاهد، صوفي، دا دریو او پیر چې دی دا څلور وړه خلق دي د الله د دین د خلقو نمایندګي کوي. دی نمایندګان دي، دی مشران دي، دی بزرگان دي. نو غني خان چې دی په نوره معاشره باندې تنقید نه کوي، تنقید نه اختلاف نه کوي، ځکه هغه ته پته ده چې نور خلق بیا پوهېږي نه پوهېږي. خو راشه د پاسه دا خلق چې دی کوم چې کریم کوچ دي دا کوچ پاک کا. نو غني خان دغه کوچ پاکول غواړي. هغه څوک دي؟ مولا دی، پیر دی، زاهد دی، صوفي دی. غني خان غواړي چې دته زه د الله عشق وخیمه او دی عیش شروع کړي. چونکې د مولا، د پیر، د صوفي او د زاهد د دې تصور دا دی د الله ته د رسېدو چې عبادت چې دی بندګي چې ورته موږ وایو هغه دغه مروجه عبادات دي، دا کوم چې مونږ کوو او هم دغه چې دي هم په دغه باندې به الله ته رسي. نو دلته کې بیا ورسره د عاشقانو اختلاف دی. بیا دا علما چې دي، دا پیر صاحب چې دی، دا زاهد صوفي صاحب چې دی، دی کو عبادت کوي نو د الله سره دغه نشته دی، سمون نشته دی، د الله سره مینه نشته دی، بلکې دی عبادت کوي د څه دپاره؟ د دنیا دپاره او د جنت دپاره. نو غني خان ورته خدای پرستی ښي، رحمان بابا ورته خدای پرستی ښي، عشق ورته ښي. نو دغه خبره ده چې غني خان عناد نه دی کړی، اختلاف یې کړی دی د مولا سره، او مولان چې دي هغوی د غني خان سره عناد کوي، بعض سره کوي، دشمنی ورسره کوي. کو چېرې مولا هم اختلاف شروع کو نو د اختلاف په د دواړو په خیر باندې
تمام شي، دواړه طرف ته به خیر شي، غني خان ته هم او ملا صاحب ته هم. خو ملا صاحب دغه اختلاف دغه د ځان سره چونکې دا د ملا غني خان ملا نام اخلي نامزد کړی په خپل کلام کې، نو ملا دا خیال دی چې رد دی زما سره عناد کوي، نو دغه اختلاف نه ملا صاحب عناد جوړ کړی دی. منه چې دی عناد دی او اختلاف منه نه دی، اختلاف د حسن د پاره دی، اختلاف د ترقی د پاره دی. کوچره غنی یو عاشق بالله لکه غنی خان دغه مولا چې هغه د عرفان د علم نه محروم دی، هغه د غنی خان په فلسفه باندې پوه شي نو څومره لوی خیر به خور شي، دا مولا به بیا څومره خوشحالي. او اصل خبره چې دا هغه د الله سره د عشق ده. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایلی دي دا کم چې مولانو تصور دی د زاهدانو د صوفیانو د ذاکرانو او د پیرانو چې کم تصور دی چې یاره موږ په مروجه عباداتو باندې الله ته نږدې کیږو، لکه په احادیثو کې هم دی وایي داسې دي، نو هغه دی مروجه عبادات موږ په دې باندې الله ته نږدې کیږو، قرب د الله چې حاصلېږي په دې باندې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د دې تردید کړی دی او الله فرمایي په سوره بقره کې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. الله فرمایي چې داسې نیکي نه ده، دا ماته د قرب سبب نه دی چې څوک قبلې ته مخکې یا نور خاته ته مخکې، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین. دا وړاندې خبره چې دا هغه ایمان دی په زړه کې د الله متعلق، د نبیانو متعلق، د آخرت متعلق، د کتابونو متعلق، آسماني کتابونه چې دي په دې باندې یقین لرل، باور لرل چې دا حق دي، سچ دي. او بیا په دویم دغه څه دی عملي، الله فرمایي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله سبحانه وتعالى فرمایي وآت المال على حبه. شپږ ځایونه یاد کړی دي چې دی باندې د خپل مال خرچه کول، نو دغه ماته د قرب سبب دی. خو دینه مخکې الله څه لفظ استعمال کړی وآت المال على حبه، ورکی خپل مال زما په محبت کې. یعنی یو سړی دی هغه پیسې خرچه کوي د دې لپاره چې یو ورکم لس به میلاو شي، لس ورکم الله به ما سل راکړي، سل ورکم زر به راکړي، نو دا وآت المال على حبه نشو، دا وآت المال على حبه نشو، بلکې دا د مال محبت دی. او یو بزرګ لچا یو مالدار سړي پیسې وړې او ورکړې ولا هغه ورته وی هغه بزرګ ته تاسو کو الله ولیانی عاشق بالله چیرې تا مال دا پیسې دې پر راکړي چې ستا په پیسو کې برکت وشي، ستا په مال کې برکت وشي. او جی زم په خپل یقین وکړم فاونډیشن مونږ چلاو، ډېر خلک پیسې راکړي او بیا راته وایي چې زمونږ دا حاجت ته او دا حاجت ته، په مال کې برکت وشي، په اولاد کې وشي او د بیماریانو لرې شي. زه خو دعا وکړم د هغو د خوشحالۍ لپاره، خو زه خفه شم چې خدای پاکه دا څه کمزورې سودا ده، دا څومره د نقصان سودا ده. لکه اوس د الله سره د مینې چېرته لاړه، نو هغې بزرګ ورته وي، هغې عاشق بالله ورته وي چې تا د دې لپاره ماله پیسې راکړلې چې ستا په مال کې برکت وشوي. او نو هغه ولا بیا واپس ورکړي چې واله ته زما نه دې ډېر محتاج یې، واله واپس یې واله. مقصد دا چې د دې لپاره پیسې الله قرآن کې فرمایي وآت المال على حبه، ورکی مال زما په مینه کې، زما په مینه کې، د الله په مینه کې. اوس تاسو ګورئ دا مال څه شی دی؟ مال د جان نه، د خپل ځان نه هم تقریبا خلکو ته خوب دی، ځان وجني خو مال ګټل غواړي. نو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د محبت تصور یې ښی دی او دغه تصور غنی خان او رحمان بابا د مولا ته ښي. خو مولا وایي چې نه بی قرب چې دی د الله ته قرب، الله ته نږدې کېده دا په مروجه عباداتو دي،
او دلته کې قرآن احادیث او غنی خان او رحمان بابا د دې تردید کوي چې نه د دې نه دی نږدې کېږي به په محبت باندې او بیا چې کله محبت ته الله سره وشي نو د هغې بیا خپل وعد المال علی حبه چې کله محبت وشو د الله سره نو بیا بستل کې ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب د شپږو ځایونو باندې پر رشتہ دارو باندې وعد المال علی حبه ذوي القربى والیتامى په مسکینانو باندې والمساکین په غریبانو باندې والسائلین په سوال کوونکو باندې اور وابن السبیل په مسافرو باندې وفي الرقاب او څوک چې په جیل کې دي د چا سټونه چې بندیوان دي قیدیانو باندې خو د چا په محبت کې د الله په محبت کې د مال د زیاتې په غرض کې نه نو دا تاسو ته بخښنه غواړم دا څه شو دا اختلاف د غنی خان د مولا سره دی د رحمان بابا د مولا سره دی عناد نه دی او د غنی خان اختلاف سره پس دی راځي چې وورو دې تشریح زنه کوم خو غنی خان صرف د مولا سره اختلاف نه کړی څنګه چې رحمان بابا د شیخ سره اختلاف نه کړ بلکې د صوفي زاهد سره اختلاف کړی دی او دا غي د کسب سره کړی نو غنی خانم دغه وای چې د مولا عبادت کسب پاسېدل او کې ناستل د حلوا پرمانونو تل الله الله کول د مولا مینا عجیبه په پېته مینې دل او د حور لمغړو ته د خرچو کو خڼېدل دا ګوره د مولا عبادت سره او د مینا سره ده تاسو پښتو ده ما په دې باندې خبره کړې تاسو ما ویډیو کتلی شي بیا راځي صوفي لا د صوفي عبادت ویل دی سوځېدل او جړېدل د رحمان رحیم د نور نه د رحمان رحیم د نوم نه رپېدل او یریدل د صوفي مینا عجیبه د زړه ګل ناوې کول چې بې کنار دریاب د حسن په کوزه کې بندول اوس د صوفي سره اختلاف فسد دی د صوفي عبادت دی د هغه څه عبادت دی ویر دی او د صوفي مینا کوي نو غنی خان د دې دواړو سره اختلاف وکړو چې تاسو د دواړو عبادتونه او د مینې دا تاسو د نجات لپاره کافی نه دي دا د الله سره نه دي په دې کې للهیت نشته دی یعنی الله سره مینه نشته دی د مولا عبادت سره کسب دی پیشه ده دا هغه په دې امامت باندې په دې بانګونو باندې په دې علم او حفظ باندې په دې استادای باندې څه کوي خپل خېټه پالي خپل بچی په پالي نو دا هغه کسب دی بیا د صوفي چې دی هغه د ځان په غم کې دی او بیا مینا د مولا مینا چې دا هغه د خپل خېټه سره ده د خپل خواهشاتو سره ده دا رنګ د صوفي مینا د خپل ځان سره ده او دریم چې دی د زاهد عبادت چړ دی سوال منت جڑا کول په جنت او د دنیا کې د فائدې سودا کول د زاهد مینا عجیبه په خپل ځان مینې دل د ریاض پیجو ټکړي دلرباله ور کول وس زاهد هم دی زاهد څوک چې دنیا پری دی نو زهد چې څوک اختیار کی نو رحمان دغه غنی خان وایي چې د زاهد عبادت سره چړ کول دي او سوال منت او جڑا چیرې یا الله مال جنت راکا او صوفي د دوزخ نه یریږي صوفي د دوزخ نه یریږي مولا د خېټې د پاره لګیا دی او د خپل خواهشاتو د پاره لګیا دی صوفي د دوزخ په یاره کې د دوزخ نه یریږي چې الله دوزخ ته مونږ ودلېږي او زاهد چې دی هغه د جنت ته پاره لګیا دی نو ځکه غنی خان وایي د زاهد عبادت چړ دی سوال منت جړا کول په جنت او د دنیا کې د فائدې سودا کول بیا د زاهد مینا ده کنه نو زاهد مینا عجیبه په خپل ځان مینې دل دی په ځان مین دی او د ریاض پیجو ټکړې دل رباله ورکول او دا دنیا خو د ریاض پیجو ټکړې ده نو د الله لور کې او جنت ته دغه په بدله کې غواړي دا سمینه شو نو بیا غنی خان د خپل خبره کوي چې زما اختلاف پس دی د درې وړته ولار خي یو ګل ولا ور کوي یو غنچه ولا ور کوي هغه څه د غنی عبادت مینا ځان جانان کې ورکول د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل او د غنی عبادت د غنی مینا عجیبه ټول بیلات هیڅ نه ګټل د خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول اوس د مولا صاحب ته د چا عبادت چې هغه کسب د خپل پیشه ده ځان په ساتي او مینه د خپل خېټې سره ده د خپل خواهشاتو سره ده بیا صوفي دی د دوزخ نه یریږي زاهد دی هغه جنت غواړي نو غنی خان
په دې درو باندې رد نه کوي، دې سره اختلاف کوي چیرې زما عبادت او د مولا، زما عبادت د صوفي او د زاهد په عبادت کې څه فرق دی. نو غني خان وایي چې د غني عبادت مینا ځان جانان کې ورکول او د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل چې زما مینا، زما عبادت چې دا خو مینا کول دی، الله سره مینا ده. څنګه چې الله وآت المال علی حبه، محبت الله فرض کړی دی چې زما سره محبت کوي. نو غني خان وایي چې زه مینا کوم د الله سره، د غني عبادت مینا او ځان جانان کې ورکول، بس ځان جانان ته سپارل چې یاره زه ستا یم یا الله چې سره کې کوه. او د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل، بیا د هغه حکم ته، د هغه قضا ته هغه کو حالات راولي، کو بد کو دوزخ ته مې بیایي، کو جنت ته مې بیایي، اکو غریبي راولي، کو مالداري، کو صحت راکوي، کو بیماري راکوي، هدا خپل غم راکوي، کو خوشحالي راکوي. زما په دغه باندې څه پروا نشته. د مینو سترګو شرنګ ته ګډېدل او خندېدل، د هغه په قضا باندې رضا دی، د قضا بالرضا وایي، نه سوري، رضا بالقضا، دې ته رضا بالقضا وایي چې زه د الله په حکم باندې رضا یم، هر څه حکم چې زما متعلق راشي نو هغه زه تیار یم. او بیا غني خان مینه هم کوي. نو غني خان وایي چې د غني مینه عجیبه، ټول بیلات هیڅ نه ګټل، دا خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول. نو زما مینه چې د غني خان مینه هم څه عجیبه ده، څه دي هر څه بایلل ګټل هیڅ نه. یعنی مینه د الله سره د دې دپاره نه ده چې الله مونږ له په دنیا کې عزت راکړي او په آخرت کې جنت راکړي. دنیا کې چې مونږ څه غواړو هغه راکړي، آخرت کې هم چې څه غواړو هغه راکړي. نه نه نه، دغسې نه ده. ټول بیلات هیڅ نه ګټل، صرف چې دی د الله سره مینه په خلوص باندې چې الله زما څه غرض نشته، زما ستا سره مینه ده، مین یم په تا باندې. لکه یو عاشق چې په کمې معشوقې عاشق کېږي، مینېږي، نو د هغه څه دغه نه وي، څه ورته وایي، څه غرض یې نه وي، هغه پې عاشق وي، بس مین یې پې. نو غني خان وایي چې زه د الله نه هېڅ هم نه غواړم، نه خېټه، نه خواهشات، نه دوزخ، نه د دوزخ نه یېرېږم، نه د جنت غواړم، او نه د دنیا په دې حالاتو باندې مې څه کار شته دی. ټول بیلات هېڅ نه ګټل او د خپل ځان او جهان واړه یو خمار کې ډوبول، د خپل ځان او د تمامه دنیا ته دا دعوت ورکوم چې راځئ د الله سره په دې مینه کې ډوب شئ، په دې الله په دې مینې په دریاب کې او په دې خمار کې، په دې مستۍ کې. نو دا د غني خان د مولا سره اختلاف دی. زما عزتمندو دا نور دو سوالونه به انشاءالله بیا شي. اوس دا اختلاف دی، عناد نه دی. او غني خان چونکې عالم هم دی، عابد هم دی، عارف بالله هم دی، خو عاشق بالله دی، څنګه چې رحمان بابا دی. نو هر عاشق بالله چې دی هغه د خپل د چونکې حریصي که نه، نو دی ناسود نه چې راځه ما خو یو ځای وموندو، یو مقام مې وموندو، تاسو به نه راځئ. نه نه، دی نور له لاس ورکوي، دی بره ختلی دی. او دا څوک چې ښکته دي په دې ګن کې هغو له لاس ورکوي چې یاره لاس راکوي راځئ. دا اختلاف دی زما عزتمندو. اوس تاسو به پوه شوئ چې د غني خان اختلاف د مولا سره په څه دی. نو په عبادت دی ورسره او په مینه یې ورسره دی، په نور څه ورسره نه دی. خو مولان او علما چې کوم ناخبره دي او بیا د دې مولان او د علماو منونکي، د هغوی د غني خان سره اختلاف نه دی، بلکې عناد ورسره لري. نو زما دا خواست دی ټولو علماو ته چې تاسو راشئ د غني خان د کلامونه واورئ، کو نه پوهېږئ پې زما د تشریح اورئ، او تاسو د غني خان سره عناد پرېږدوئ، ځکه چې دا په الله باندې مین و او د الله عاشق و. زما عزتمندو کو چې دا ویډیو ستاسو خوښ وي مخې ته یې ورسوئ خلکو ته.